مینه څه ده؟ یوه ډله متخصصانو له 4 تر 8 کلونو ماشومانو څخه دا پوښتنه مطرح کړه. هغوی له اټکل او فکر څخه لوړ او متفاوت ځوابونه ورکړل چې ځینې په دې ویډیو کې در سره شریکو. لومړي کس وویل مینه هغه وخت دی چې یو کس ته ووایي کمیس سپي در ډېر خوښ شو او وروسته له هغې هغه همغه کمیس واغوندي. دویم ویل مینه هغه وخت دی چې مور مې د پلار لپاره قهوه چمتو کوي او وړاندې له هغې چې د پلار مخې ته یې کیږدي لومړی خپله وسکي تر څو خوند یې معلوم کړي چې ښه ده او که څنګه. دریم کس ویل مینه هغه وخت دی چې کله مې نیا مصروفه وي او د هغې مصروفیت له امله نیکه یې د پښو نوکان وررنګ کړي. بل کس ویل مینه هغه وخت ده چې تاسې ډوډۍ خوړلو ته بهر ځئ او ډیری وخت خپل چپس مقابل کس ته ورکوئ پرته له دې چې هغه اړ کړئ چې تاسو ته هم یو څه درکړي. بل کس بیا بل نظر وړاندې کړ، ویل چې که غواړئ مینه کول زده کړئ باید له هغه ملګري یا ملګرې سره چې بد مو تر راځي له هغوی سره پیل کړئ. بل کس ویل مینه یوې کوچنۍ بوډۍ او بوډا په څیر ده چې له اوږدو کلونو وروسته بیا هم یو بل سره مینه لري. بل کس وایي مینه هغه وخت دی چې کله مور د چرګ یا د چرګې غوښې مهمه او ښه برخه پلار ته ورکړي. بل کس ویل کله چې تاسو یو کس سره مینه لرئ باڼه مو ښکته پورته کیږي او له منځه یې کوچني ستوري بهر وځي. وروستی کس ویل د مینې په اړه تاسو نه باید یو کس ته ووایئ چې پرې مین یا مینه یئ مګر هغه وخت چې په رښتیا هم ستاسې موخه همدا وي خو که موخه مو واقعا مینه ده باید ډېرې ووایئ. خلک معمولا د هر شی هیروي. دا مطلب نسیمې محمدي پښتو کړی ده.